من مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې په سورۃ بقره کې په اوله حصہ کې الله پاک د بنی اسرائیلو بد اخلاقی بدعملی الله ذکر کوي. بیا یو رکوع بعد او یو څو آیاتونو بعد الله پاک یو قاعده کلیه ذکر کوي، ابدی حقیقت ذکر کوي، حقایق ابدی چې ورته وایي. ابدی حقیقت دا معنا چې د الله قانون وي چې په هر چا باندې دا تطبیقیږي. په هغه قوانینو کې یو قانون اوس ذکر کوي، هغه دا ده چې کله په مسلمان امت کې یو امت چې د الله پر رسول ایمان راوړي، د الله په کتاب ایمان راوړي، د سره سره د کې داسې عقیده پیدا شي چې دی وایي ما په دې رسول چې ایمان راوړی دی او په دې کتاب مې چې ایمان راوړی دی، صرف همدا ایمان راوړل زما کافی دي او جنت زما ځای دی. په دنیا کې د انسان نه خامخا کمی بیشي کیږي، ګناه ته نه کیږي، سهو ته نه کیږي، خطا ته نه کیږي. نو دا کومه خطایی چې موږ نه کیږي دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت سره موږ بخلی کیږو. او نور شکر د کلمه مو ویلې ده، مونږ او دس کوو، جنت خو زموږ ځای دی. نو دا عقیده کله کله په مسلمان امت کې پیدا شي. همدغه عقیده په بنی اسرائیلو کې پیدا شوه او الله موږ تاسو له ولې بیانوي چې دا عقیده به په مسلمان کې پیدا کیږي، په مسلمان امت کې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. او بل روایت داسې وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. نو دا حالات به په مسلمان امت کې راغلي او دا حالات راغله. ډېر خلک دي هغوی وایي چې بس جنت خو زموږ ځای دی. د دین خبره په مجلس کې ورته وکړي، هغوی وایي چې موږ جنتیان یو، ځکه کلمه مو ویلی دی، شکر دی، مونځ کوو، دومره خطایي او کوتاهي چا نه کېږي. موږ خو صحابه او پیغمبرانو ته نشو رسېدی، جنت زموږ ځای دی. نو د دې عقیدې نتیجه سره راوځي، د دې عقیدې نتیجه دا راوځي چې د آخرت یقین په سړي کې ختم شي. مسلمان بیا د مسؤلیت احساس ته نه ورک شي چې زه مسؤل یم. دغه احساس بیا د مسلمان امت نه ختم شي. نبی علیہ السلام زمونږ پیغمبر دی، شفاعت به کوي او الله غفور الرحیم دی، هغه به راته بخښنه کوي. نو جنت زمونږ ځای دی. نتیجه دا راوځي چې بد اخلاقی او بد عملی بیا مسلمان کې پیدا شي. وی مسلمان خو اخلاق او عمل، کردار، عقیده دا بیا د غیرو په شان وي. بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته. اوس الله پاک قاعده ذکر کوي، ابدی حقیقت ذکر کوي. دا اوسه پورې مقدمه وا. اوس ابدی حقیقت دا ده چې الله فرمایي کله کله یو ګناه هم د انسان د تباہی او د بربادۍ لپاره کافی شي. یو ګناه انسان چې دوامدار کوي، دغه یو ګناه د انسان د هلاکت سبب جوړ شي، جهنم ته د تک سبب ورته همدا یو ګناه جوړ شي. او علماء یو قاعده ذکر کړي، فرمای المعاصی برید الکفر. دا ګناه کفر د پاره سبب ده. یو ګناه کوي، یو ګناه بل ګناه تا نه کیږي، دغه په واسطه باندې بل ګناه کیږي، ګناه پسې ګناه در نه کیږي تر دې چې کفر در نه وشي. نو ته ولې دومره ډاډه چې ولا زه مسلمان یم؟ کله مسلمان باندې داسې حالات راځي چې وخت تېرېدو سره د ګناهونو په وجه باندې د په دننه کې ایمان ختم شي. من کسب سیئة، الله فرمایي چا چې یوه ګناه وکړه، یوه سیئه غټه ګناه، واحاطت او راګیر کې د انسان لره خطیئته دغه ګناه ده، فاولئک اصحاب النار، نو دا اور والا دي، هم فیها خالدون. یو ګناه سبب د بربادۍ د یو انسان جوړیږي. خو ګوره یوه خبره شته، د مسلمانانو دا عقیده ده او دا په احادیثو کې راغلی چې کوم مسلمان چې د ګناهونو په وجه اور ته لاړ شي، مؤمن وي، دکې ایمان موجود وي، مثقال ذره من ایمان چې پکې وي، ایمان پکې وي،
نو دغه مؤمن او مسلمان به یو وخت د جهنم نه الله راوباسي. دا د مسلمانانو عقیده ده او دا په صحیح مسلم عقیده ده د مسلمانانو. خدا د اسلام خبره نه ده، دا د ایمان خبره ده چې د چا په زړه کې ایمان وي، مؤمن وي. اگر که دا ایمان د ګناهونو په وجه کمزوري شوی وي خو ایمان پکې موجود وي. ګوره اسلام او ایمان کې ډېر د ځمکې اسمان فرق ده. سورة حجرات کې به انشاءالله راشي. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام او ایمان کې فرق ده چې ایمان د انسان په زړه کې موجود وي. کدا انسان نه ګناهونه وشي د ګناهونو په وجه باندې دا انسان به جهنم ته ځي، خو د جهنم ته د تګ نه وروسته الله پاک بیا جنت ته دراوباسي. د هغه ایمان په وجه د ده په زړه کې و.